ډېر ورته سوال دی چې بعضو کسانو حجونه کړي اوس یې په زړه کې دا اشکال دی او سوچ دی چې موږ خو د عرفات خطبه نه وه اورېدلې زموږ د حج به شوی او که نه دغه شان چې سړی جمعې لمونځ لمانځله راورسېږي خطبه ترې شوي د ده لمونځ کېږي او که نه جواب هغه ده چې د حج خطبه اورېده د یو عظیم عبادت دی اوچت عبادت خو که د چا نه پاتې شو نو په حج کې کمی نه راځي حج د هغه صحیح دی بلکې نن سبا چې کم رش دی او کمه ګڼه ده نو ټولو ته دا موقع هم نه میلوي چې هغوی دا واوري کم خلک چې لري د جومات نه چا سره ریډونه وي چا سره بل څه وسایل نه وي چې په هغې باندې واوري نو بس دوی د خپل منځو کې او هېڅ خبر نه ده که دوی نه خطبه پاتې شو دغه شان د جمعې خطبې باندې که یو سړی لیټ شو او وروسته راورسېد مونځ یې راګیر کړو د امام سره مونځ یې وکړو 2 رکعاته نو د جمعې مونځ هغه هم صحیح دی جمعې خطبې له چې راغلې خطبه وا بیا به باندې اورېدل لازم وي که یو سړی مثال کې لاړه اوده پاتې شو په لاره راشو لیټ شو راغی جومات ته بس اقامت شو په منځ کې دې شریک شو انشاءالله د مونځ د صحیح دی والله اعلم بیا موږ وګرځو نو ګډانه میلاونه پر ستاره نو بیا په هغه کوم شي دین دي داخله موږ داخله وکړو هغه شي خو هغه ته ټیم نه خو بیا سم دسراو سره درو د سوال کوي چې موږ حج کې چې کله قرباني لپاره پیسې ورکړي نه غوړه د ټیم ونه خو چې کله به ساروی لالي او موږ راوته سرونه مو خرول ریسعکم الجواب بالله توفیق غدا چې د اختر په ورځ د غټ اختر په ورځ یو څو کارونه دي غټ شیطان وشته زموږ خلکو ته شیطان وي اگر هغې ته الجمرة العقبه وي دا غټ شیطان وشته بیا په دې پسې څه دی قرباني کول بیا ویښته خریل او بیا طواف زیارت کول دا 4 کارونه په دې ترتیب دي دا غوره ترتیب دی خو حدیثونو کې دا ثابته ده لکه عبدالله ابن عباس او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې په دغه ورځ به پر رسول الله پسې کسان راتلو چا به یا رسول الله د شیطان ویشتونه مخکې مې قرباني وکړه رسول الله متفعل ولا حرج ځکه هیڅ خبره نه سبا کېرالو یا رسول الله د شیطان ویشتونه مخکې م طواف وکړو طواف زیارت مخکې وکړو رسول الله متفعل ولا حرج بعضو به کوي یا رسول الله قرباني نه مخکې مې ویښته وخریل رسول الله متفعل ولا حرج په دغه ورځ شریعت د ازادي ورکړې ده دا 4 کارونه کته به راکولی شي خو زمونږ د عوام غریبانو یو خو د چا نه تپوس نه کوي تپوس ورته لږ ډېر مشکل ښکاري بل داسې باقاعده درسونه او تدریب دوی له ورکول هغه نشتی چې د حج له یو سړی ځي هغه ته سړی پوره طریقه وښیي او دا د فایدې لپاره ذکر کم چې کم عالم که پاکستان کې که افغانستان کې که انډیا او که هر ځای کې دی چې په خپل حج نه یې کړی او دا حالات یې نه یې لیدلی دی دومره نه یې پوهه لکه څومره چې هغه عالم پوه چې په خپل حجونه کړي او دا حالات او دا هر څه یې لیدلي نو زمونږ د عوامو په زړه کې دا پخه خبره پرېوتې ده چې څو پورې قرباني نه یې شوي ویښتو له لاس نه شي وړی نو موږ څه وایو چې دا غوره دی دا ترتیب اول شیطان بیا قرباني بیا سر خریل بیا طواف دا غوره ترتیب دی خو که چا مخکې وروسته کو هیڅ خبره نشته دا د رسول صلی فتوا ده افعل ولا حرج نو دغه فتوا تا ته هم د رسول صلی افعل ولا حرج چې دې کړي دي او حج دې ښه صحیح دی والله اعلم